السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې یو ډېر خوندور کوډ در وښیم چې د دغه کوډ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ په خپل موبایل کې خپل د نادره ټوټل ریکارډ وګورئ چې ستاسو په ریکارډ کې چا شناخته کارډونه جوړ کړي دي، ستاسو په ریکارډ کې څوک ستاسو ورونه دي، څوک ستاسو خویندې دي. که چیرې یو ناولنده کس ستاسو په ریکارډ کې شناخته کارډ جوړ کړی و نو هغه کس اوس تاسو په خپل موبایل کې له خپل ریکارډ څخه ختمولی شئ. نو ډېر ضروري کوډ ده، باید تاسو خامخا خپل ریکارډ معلوم کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې میسیجز خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې میسیجز خلاص کړئ په نیو میسیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیو میسیج باندې کلیک وکړئ نوې میسیج به تاسو 8009 ته ولېږئ، یعنی نوې میسیج به تاسو 8009 ته ولېږئ او په میسیج کې به تاسو سمپل د خپل شناخته کارت نمبر ولیکئ. په خپل شناخته کارت نمبر کې به تاسو هغه ډیش نه لیکئ، سمپل په سند بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سند بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو د ریکارډ ټوټل ډیټیل راوړوي. نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ دلته موږ ته راوړل، دلته ګور ورته لیکلي هم دي وی आपके खानदान के मंदरज़ेल अपराध नादरा के पास रजिस्टर है. गोर वही दगा कसान स्तास पर रिकॉर्ड के रजिस्टर दे. गोर वही दगा कस मिसाल स्तास कोरवाला दा दगा स्तास जुई दे दगा स्तास जुई दे दगा स्तास जुई दे दगा स्तास जुई दे दगा स्तास लुर दे दगा स्तास जुई दे. यानी दल बतास ता हागा टोल कसान रावाड़ वे कुम से स्तास पर रिकॉर्ड के रजिस्टर वे और कचिल ते यो नामालूम कासु अजनबी कासु तासु न पेजंदई नो तास सिंपल ते एक विल की सेंड के कल तास एक विल की सेंड के नादरा वाला तास ते टेलीफोन दर कवी न तास चो पख्तने कवी تاسو سمپل هغه نامعلومه کس ور وښیاست نو هغه نامعلومه کس تاسو په ډېرې اسانۍ سره اوس تاسو په خپل موبایل کې له خپل ریکارډ څخه ختمولی شئ. یعنې دوستانو د دغه کوچني کوډ په ذریعه سره تاسو د خپل ریکارډ ټوټل ډیټیل کتلی شئ چې څوک ستاسو په ریکارډ کې رجسټر ده، چا ستاسو په ریکارډ کې شناخته کارت جوړ کړی ده، کوم نامعلومه کس خو به شناخته کارت نه وي جوړ کړی. او هو دوستانو دا یو خبره تاسو یاد ساتئ، دا کوم میسج تاسو په کوم نمبر باندې لګئ، دا کوم میسج تاسو په کوم سیم باندې لګئ، هغه سیم به په هغه شناخته کارت باندې رجسټر وي نو بیا تاسو ته د هغه شناخته کارت ټوټل ډیټیل راباسي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نور وخت نه اخلم، لا یو په نور خسته ویډیوګانو کې په دواګانو کې مې ساتي. د خدای په امان.